زوزه سرغله یورز به دخلا کوله دوی به دخلا کوله روزانه ستا غلاوي دي شرمېږم نه په دا مړو سترګو ځه د دوکانه اوس زما نه یې پکار ځه غله راشي په دوکان کې لګیا کې بل وسه په وکې دی غلاوي کوي سیټه زه بېزتي خو دې راوکړله وایي زما چې پلان جان د کور ساته څه چم کوم ځه اوسه په مخې شه الله حافظ چکر راوګئ السلام علیکم حاجي صاحب. وعلیکم السلام. ستړی مه شې ورور. صاحب څنګه خیریت شئ جوړ؟ شکر ته څنګه یې ورور جوړ یې؟ د الله احسان شکر دی خیر ته ښه امن دی شکر دی خیر. حاجي صاحب زه کار له راغلی یم. چا درته وویل؟ غفور راته ویلي ده سره د کار سړی غوښتی و ده سره کار شته. ښه و غفور ته پېژنې؟ و هغه زما ګر خاندان پېژني زما ورونه پېژني زما پلار پېژني. ښه و او تا د موبایلو د دوکان کار کړی دی که نه دی کړی؟ یا حاجي صاحب بل وخت مو نه دی کړی بس اوس څه به کوې مجبوره یم کوم. ښه و هغه ستا ګډ ټول پېژني؟ ما ګر خاندان هغه پېژني و. بس صحیح دی ته ورسه سبا راسه خپل کار له زه به د غفور سره ټلیفون وکړم ستا پوښتنه به مې جوړ وکړم. صحیح ده ټیک صحیح ده؟ صحیح ده حاجي بس صحیح ده. کور ودان الله دې عزت وکړي. مننه. بس سبا که خدای کړي وختي ځان راورسوه سمه ده؟ خدای کړي انشاءالله. صحیح یو منټ یو منټ راسه خپل ټلیفون زه ټلیفون سره اورم غفوره ستا نوم زرداد دی؟ اوس زما نوم زرداد. ښه پېژنې؟ ټیک ده صحیح ده کور وده اوس ما ګز دی وایستې تا سره ټلیفون کوي ټیک ده صحیح ده صحیح بس ټیک ده صحیح ده غفور حال راکړي بس سبا څخه خپل کار لره سمه ده ټیک دی حاجي ټیک ده مننه کور وده تنخواه در معلومه ده و ستا خوښ سي حاجي صاحب اوس موږ یا اوله ده 15000 روپۍ د میاشتې تنخواه ده ښه که واره درته کوي سهار څه کار لره یا بس مجبور یم حاجي صاحب زه راځم. صحیح ده صحیح کور وده وروره دا اخري په 500 روپۍ دي که غواړې صحیح ده که نه به زه صحیح ده دا دی ورور د خپل موبایل السلام علیکم حاجي صاحب. وعلیکم السلام ستړی مه شې زرداد خان څنګه خیریت ښه بیا ښه دی الحمدلله خیر خیرات دی الله احسان شي امن دی شکر دی خیر راورسېدې په خیر وله خیر سره ورسې ښه بس یې بس خپله صفایي مفایي سره وکړه ټیک ده صحیح اوس دې کوم صحیح بس لکه زرداده جی حاجي صاحب زه یو ځای ځمه کار مې دی دوکان خیال کوه صحیح پر موبایلو باندې خپل ګرده ریټونه ما لیکلي دي صحیح ده ټیک چلو کوم خو بیا نه ورکوم ترې ټوه یا بس مې ورکړو بس هغه اخري ریټ ما پر لیکلی ما هغه یو دام ښه یو چا سره دغه مه کوه بس یو دام موبایلونه دي کار څوک رال پاکه رایت مایت ګرده تا کې دي بس صحیح ټیک صحیح ده پام کوه سره پیغام ان شاء الله. السلام علیکم خان. وعلیکم السلام ګران څنګه خیریت؟ شکر دی خیر. عثمان چیر دی؟ یا عثمان د باندې وته دی. ښه نو نوې موبایل نوې سیټ باندې راغلی یا راجا بناوي شستا او پوس سیټ راغلی دی اوس سی د ښکارا خیر ښکارا کوي ور دا د قربان ښه دغه موبایل دی ابا سره وکړه دا اشاره پیک پر ما باندې نا وخت هم دی چې عثمان علي عثمان ته په ورته ساده کازوی راغلی و هغه د موبایل اسوي وړي سم ده یا ورور سره خاصه د کازوی څوک نه پیژنو ماته دا نه دی ویلي ماته ویل بغیر پیسو به چا د موبایل نه ورکه نه به بغیر شی چا د ورکه د مور په مزدور ته دومره اوقات ستا اوقات دومره ستاسو ما سره دومره په بیت مې خبرې که یا ورور زه دلته د بروسیې د پارک شنول د اعتبار د پارک شنن زه دا کار نسم کولای دا موبایل بم زده سوي سم عثمان ته بګم شکایت وکم دا نو کری قسم په خدای زفتا ودرم په دات پانک په ولا کا بیا کښینستل یا ورور زه غریب سلام واره ما نو کری نه سوي دا کولای بیا سم نو کری پیدا کړ دا موبایل ته سره واخه لیکن عثمان د بدانه وای سید سم ده څه څه زرداد دی وای زه د کازو د موبایل لمازه په زور وړي به تمیزیم را سره وک ښه پیسې نه درکول نه راکول یا ته چا دا کازو چا دا کازو عثمان څوک دی عثمان زما د دکان مالک زما ته موبایل وکړه 115 ملاو کو پلیس والا وس پیدا رسه د چواره د جیل دا لوخ بیا به ته صدرو چا راستولای دته دا ستاسو چې زوړ مزدور لګیا ول نو شوټور اوستل دي پر غلر دبا واشي دا نم موبایل جنرال پیراکا چانس و چیرې ازچ پکن پانک لګیا ولا ما غو نه وي چوټو لګولای دی و ورسه شای ټرو پر واچو یو غټ موبایل جنا پورته کړ څه و باز دا کار ماته پرې د وځ د سیور زم دا کار زدر کوم شو هغه سره ملاو دی هغه ماته دی وای کبيداري وکړه پولیس والا راوغوړه شو بیا سالم پیدا کړی دی شدندن په مخه خسره د زړه قانون درن راسي
ملګرو دا چې میسج موږ جوړ کړي امید کوم چې دی به خوښ شوی کوم چیرې خوښ شوی مخته سره شیر دا د موبایل والا لپاره موږ جوړ کړی دی په دکان کې نوې مزدور ولګي دا رقم فراډونه ورسره کیږي نو زموږ د ملګرو په دغه یو ویډیو د جوړه کړه د موبایل والا لپاره فراډ بیخي ډېر چالو دی الله پاک دې د تر فراډان سو وساته چې هر ځای است ژوندي او آباد او خوشاله اوسئ او دا دکاندار به ډېره مننه ادا کوو چې ورور د موږ ته نن دکان خلاص کړي او موږ ته دا میسج سره هیلپ وکړي هیلپ یې کړی دی الله دې عزت وکړي الله دې قدر وکړي